الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره تعلق لرونکو غیرتمندو مسلمانانو ورونو، تاسو د عین الله پیر صاحب د خبرې واورئ، بیا به انشاءالله یو څو خبرې ستاسو خدمت کې زه عرض کم. دا میډیا باندې زما خبره خورېږي، زه لږ شانتې غوږونه کولاوم، مدرسه هم درته نه ښیم، پوهېږئ بیا نږدې نږدې داسې خوا شی وم انشاءالله چې معلومات کېږي. بیا صاحب په دیهاتیانو کې دستاربندي وه د حفظ او د ناظرې، د خصوصي میلمه و چې شروع شو په خیراتونو ولګېد. نو ما یې دا معنی تا څه نه ویلې ده؟ اخراج د کلام لوقف مقتضى الحال، دستاربندي دا پټګي ته لیکيږي حفظ او د ناظرې، ته خیراتونو پسې ولګېدې. نو ما پې آواز وکړ، زه د مولانا شاګرد یم، مولانا سترګې چېرته نه دي پټې کړي، زه نه پټوم د خلکو باغ کې. صاحب وای تا خو غر ته اوږه ورکړې وه، ما کله کله موږ عرش معلا ته م اوږه ورکوو چې جوش کې راشو. صاحبه موږ عرش ته بیا اوږه ورکوو. اوس هغه لګیا دی چې چېرته اجتماعي خیرات داسې او خیرات دغسې. ما ته یو ویډیو را رسېدلې ده، تاسو ته به م راغلي، لږې لږ وګورئ، خدای بندګانو لږ هغه وګورئ. دا خبرې د زما واوري، ځکه میډیا باندې زما خبرې خورېږي. بابا دا متفق فیصلې دي، دا څوک ستا نه مني. اوس واوره، اوس دغه چې کوم دی نو اعلی حضرت صاحب احمد رضا بریلوي، هغه مخکې که هر څه ویلي دي، چا به جوابونه کړي، خو نن دا یو هلک را پاڅېدلی دی، مکمل د کفر فتوا پې ورکړې ده. باید د دې پسې را پاسه خبره پوښتنه دې وکړه. صاحب مکمل یو یم نه دی پرې. د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره تعلق لرونکو غیرتمندو مسلمانانو ورونو، د عین الله پیر صاحب یو څو ورځې مخکې د سیفیانو بریلویانو مدرسه کې بیان کړی دی، چې په هغه بیان کې شیخ المشایخ ولی کامل حضرت مولانا عبدالحلیم المعروف دیر باباجی حفظه الله پسې څه خبرې کړي دي. اشارتن مسلمانانو ورونو، ضلع مردان شرګر سره یو علاقه ده چې نوم یې هاتیانو دی، چې هلته یو مدرسه ده په نوم د دارالعلوم فاروقي سره، چې دغه مدرسه الحمدلله زما هم مادر علمي ده. یو څو کاله مخکې چې عین الله مولوي صاحب پاکستان کې و د جلاله کې اوسېده، د مدرسه کې دستربندي وه چې شیخ المشایخ ولی کامل حضرت مولانا عبدالحلیم المعروف دیر باباجی حفظه الله تشریف راوړی و. مسلمانانو ورو دغه دستربندۍ کې دیر باباجی حفظه الله د عوامو ته داسې اصلاحي بیان کو. نو په دې بیان دوران کې دا خبره هم وفرمایله چې زموږ ډېر وروڼه داسې دي چې په درېیمه ورځ باندې خامخا چې کوم دی مړي پسې خیرات کوي، او حالان کې دغه مرده کور کې به بچي واړه پاتې، یتیمانان به پاتې. نو دیر باباجي حفظه الله داسې اصلاحي بیان کو چې تاسو په درېیمه خامخا چې کوم دی دا خیرات مه کوئ، خیرات دپاره ورځ و وخت چې کوم دی دا مقرر نه دی. نو په دې دوران کې د عین الله پیر صاحب هم د مدرسه کې و. وجه دا ده چې عین الله مولوي صاحب ځان د علماء دیوبند ته منسوبه چې زه خپله دیوبندي یم. د دې وجې نه زموږ چې د شیرګړ لله الحمد چې یو عظیمه اداره هلته هم قایم ده، دارالعلوم شیرګړ نوم دی. د علماو طلبه موږ ورته ډېره ښه عقیده م لرله. نو مسلمانانو ورونو، دیر باباجي چې دا بیان کو، په بیان دوران کې چې کوم دی عین الله مولوي صاحب ورپاڅېده پسې وی مولانا صاحب وی خل د صدقې نه چې کوم دی دا مه منع کوه. نو ورونو دې سربندۍ کې ډېر یو عظیم شور جوړ شو، چا د دیر باباجي حفظه الله طرف کو، چا د پیر صاحب طرف کو. بهر کې پروګرام چې کوم دی ورونو ختم شو. دغه پس منظر ورونو زه تاسو ته بیانومه چې د دستربندۍ کې زه خپله ومه مولانا عمر فاروق صاحب مدرسه د هاتیانو کې، چې زما خپله مادر علمي ده، زه خپله ومه
مولانا عمر فاروق سے مدرسه د هاتیانو کې چې زما خپله مادر علمي ده. نو هغې نه بعد ورونو ډېرو علما داسې وو چې عین الله مولوي صاحب پسې خبرې کولې. الله پاک شاهد دی چې یو مولوي صاحب دا خبره هم وکړه که چېرې په دې دوران کې زه ومه چې عین الله مولوي صاحب دیر باباجي حفظه الله داسې بیادبي وکړه که نه، نو د مولوي صاحب وایي که دې دوران کې زه ومه نو د عین الله مولوي صاحب دا ږیره چې کوم دی دا ما یخ نه چې کوم دی راباستلې وه، نو دا خبره په ما باندې بده هم ولګېدله. نو ما ورته ډېرې سختې خبرې وکولې. ما ویل مشران د دوی پوه شه کشرانو ته حاجت نشته چې دا خبرې وکړي. نو مسلمانانو نو عین الله مولوي صاحب د سیفیانو بریلویانو مدرسه کې دا خبره کړې ده او بیا د دیر باباجي حفظه الله نوم یې نه ده اخیستی خو داسې اشاره یې کړې دي او سیفیان بریلویانو خوشحاله کړي دي. نو زه خو د عین الله مولوي صاحب سپینه ږیره د مشر دی یوه خبره ورته دا کوم چې خیرات دپاره چې کوم دی اومه ورځ دا تخصیص الف لام میم نه نیولې تر والناسه پورې قرآن شریف کې ما ته راوښیه الله پاک چېرته فرمایلي دي چې ای زما بندګانو تاسو په دریمه ورځ باندې چې کوم دی خیرات وکړئ یا په اومه ورځ باندې خیرات وکړئ یا په څلوېښتمه باندې خیرات وکړئ. نو ټول قرآن شریف به تاسو وګورئ داسې یو الله پاک یو امر به پیدا نه کړي چې الله پاک پرې امر کړی وي یو ورځ یې خاص کړی وي خیرات دپاره. نو خیرات دپاره ورځ کول چې کوم دی هغه خاص کول نشته دی چې الله پاک حکم کړی او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حکم امر کړی وي چې پلانکي ورځ باندې په دریمه باندې تاسو خیرات وکړئ یا په څلوېښتمه ورځ باندې، دا نه الله او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چېرته فرمایلی دي. او پاتې شو عین الله مولوي صاحب د علامه سیوطي رحمه الله داسې یو دوه درې ټکي عبارت د علامه جلال الدین سیوطي رحمه الله فتاوی نه نقل کړي. ګوره اول خو د علامه سیوطي رحمه الله د عبارت مقصد دا نه دی چې خامخا په اومه ورځ چې کوم دی اوه ورځې به مړي پسې چې کوم دی صدقه ورکوي. که بالفرض و تقدیر که د علامه بالفرض خبره کومه که د علامه سیوطي رحمه الله مقصد دا هم شي چې اومه ورځ پورې تاسو چې کوم دی مړي پسې خیرات وکړئ، نو دا خو علامه سیوطي دی. که چېرته علامه سیوطي رحمه الله د امام شافعي رحمه الله مذهب والا دی، دغه مقلد دی، که د امام شافعي رحمه الله یو قول داسې هم راشي چې هغه قول قرآن سره ټکراو وي او د محمد عربي صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث قول قرآن سره ټکراو وي او د محمد عربي صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث سره ټکراو وي، موږ به د علامه سیوطي او د امام شافعي او د امام ابو حنیفه رحمه الله بالفرض و تقدیر خبره کومه. دا ټول خبرې به موږ پرېږدو، موږ به د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم خبرو پسې به ځو. نو ورونو خیرات دپاره چې کوم دی تخصیص نشته، هره ورځ چې کوم دی خیرات کولی شي، مړي پسې اوله ورځ باندې هم خیرات کولی شي، په دویمه ورځ باندې هم خیرات کولی شي، هره ورځ چې کوم دی مړي پسې خیرات کولی شي. تخصیص شرعي نه د الله پاک په کتاب کې راغلی دی او نه چېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا فرمایلی دی چې په دریمه خامخا خیرات وکړئ یا څلوېښتمه باندې خیرات وکړئ. او پاتې شو ورونو خیراتو دا د الله جل جلاله په کتاب کې هم ثابت دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خپله هم چې کوم دی د خیراتونو چې کوم دی ترغیب فرمایلی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته صحابه کرام وایي د الله پیغمبر موږ د خپلو مړو پسې صدقه ورکو خیرات دا هغوی پسې رسي که نه؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایي وایي دا مردگان دا مړي پې داسې خوشحالیږي چې امام ابو داود رحمه الله دا حدیث را نقل کړی دی چې یو کس د لرې ځینه سفر نه راشي او بیا دا په دې خپل ځای کې خلکو ته تحفې ډالۍ ورکړي، دا خلک پې څنګه خوشحالیږي؟ همدغه شان په صدقه باندې خیرات باندې چې کوم دی وفات شده اشخاص چې کوم دی دا مړي دا خوشحالیږي. رونو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې الله پاک به یو بنده ته چې کوم دی مقام ورکړي، مرتبه به ورکړي. دا ولې چې په دنیا کې نیک اعمال کړي دي، صالح نیک بچي پرېښودي دي، د اولاد په نیکو دعاګانو باندې الله پاک چې کوم دی خپلو بندګانو ته مقام و مرتبه ورکړي. نو پاتې شو ایصال ثوابو د نه هېڅوک انکار نشي کولی
او دیر باباجي حفظه الله زمونږ په استادانو کې راځي، هغوی هم دا خبره کړې چې په دریمه باندې په شپږمه باندې هره ورځ چې کوم دی تاسو خیرات کولی شئ. که انسان داسې کور کې بچي یتیمانان او تاسو راځئ دغه یتیمانانو مال نه چې کوم دی مال نه اخلئ، مثلا څاروی حلالوئ، بل خیرات کوئ، بل نو دا د یتیم سره چې کوم دی یو قسمه جفا ده. دیر باباجي حفظه الله په دې باندې رد کړی دی. نور پاتې شو باقي هره ورځ چې کوم دی تاسو خیرات کولی شئ. یو څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړي. الله پاک دی د عمل کولو توفیق راکړي. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.